قدرمن لیدونکو هیله مندم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخته ځي. درنو لیدونکو، په تېر لیکچرونو کې موږ او تاسو د کویک سلیکشن ټول په واسطه او د ماسک په واسطه پوه شولو چې څنګه کولی شو بعضې اجسام کاپي کړو یا هم بعضې اجسام انتخاب کړو. مګر بعضې وخت دغسې تصاویر موږ او تاسو ته رامنځته کېږي، مثلا که چېرې د دې دغه ویښتانو ته وګورو په منظم ډول موږ او تاسو دا نشو کولی ماسک کړو یا هم انتخاب یې کړو. که چېرې زه راشم د کویک سلیکشن ټول څخه استفاده وکړم او زه دا فرض کړئ انتخاب کړم، وبخښئ دغه جسم خپله انتخاب کړم. مثلا زه که چېرې راشم دا دغسې انتخاب کړم، مثلا ما دغه جسم انتخاب کړم. د مثال په ډول ما دا جسم په دغسې شکل سره انتخاب کړ، د الټ په واسطه دغه ځایونه بېرته زه منفي کوم. تقریبا دا منفي شو، دا هم منفي کوم، خو بېرته دغه ځایونه لږ څه موف کوم او دغه هم پکې اضافه کوم، دغه برخه هم پکې اضافه کوم، خو بېرته د الټ په واسطه دا منفي کوم، ځکه چې زما دغه برخه یې هم زه بېرته منفي کوم، ځکه زما یوازې همدغه تصویر پکار ده. دغه ویښتان یې هم پکې لږ څه راولو، دغه صفحات هم، دغه بهرنۍ سطحه هم که چېرې تاسو وګورئ دا باید پکې راشي، دغه صفحات هم پکې راولو او بېرته الټ منفي په واسطه دغه ځای زه کموم. خو که چېرې قدرمنو لیدونکو زه راشم دا ماسک کړم، تاسو وګورئ څه توپیر پکې رامنځته کېږي. زموږ او ستاسو تصویر ماسک شو، خو شاتني پکسلونه یې همدغسې پاتې شو. چې که چېرې موږ او تاسو دا کاپي کړو، وګورئ دغه ځای هم مانه پاتې شو، زما پام ورته نه و. بېرته د کنټرول زیډ په واسطه راځم، زه دغه برخې نور هم ورسره اضافه کوم، دا مې انتخاب کړ، دغه برخه هم انتخاب شو. دغه ځایونه کې لږ څه کنټرول مثبت په علامې په واسطه کوښښ کوو چې دغه ځایان لږ څه ور اضافه کړو. دغه برخې مې ورسره اضافه کړلې. تاسو وګورئ بعضې وخت بیا د خپله فوتوشاپ نشي کولی، درک نشي کولی چې تاسو وګورئ دغه ځایونه دا مربوط د همدغه تصویر کېږي، ولې دغه یې موږ تاسو ته ونیو، که دغه یې ونیو اضافه یې ونیو. لږ څه دغه ځای هم یو برخه ده هماغه تصویر، دغه ویښتان هم پکې شته، همدغسې بېرته د کنټرول منفي علامې په واسطه دغلته هم لږ څه موږ او تاسو اضافه والی لرو، دا هم پکې اضافه کوو. وګورو که کومه بله برخه پاتې او که نه. اوس راځو قدرمنو لیدونکو د ماسک په واسطه زه دا ماسک کوم او بعد دغه نه ما تاسو ته په تېر درس کې ویلو چې دغلته که چېرې راشو په پراپرټیز برخه کې یو سکرول ډاون یې کړو، د سلیک اینډ ماسک په نوم یو آپشن لرو. دغه قدرمنو لیدونکو زه انتخابوم. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو دغه تصویر راغی، دلته قرار ونیو. نو دغه دپاره په ویو برخه کې که چېرې ستاسو تصویر دغسې سپین رنګ درلوده، ډېر سپینوالی پکې و، تاسو بیا کولی شئ دغه دپاره دغه ډارک انتخاب کړئ، او که بیا تصویر مو تور و بیا تاسو کولی شئ چې وایټ کالر یا هم نور لیرونه پکې انتخاب کړئ چې بیا تاسو ته مناسب ده. دلته ما ډارک انتخاب کړ، د هغه څخه وروسته که چېرې تاسو اپیزیټي ښکته پورته کړئ هم تاسو ته ښکاري. بعد دغه نه قدرمنو لیدونکو راځم دغلته د دغې برش په واسطه چې ریفاین ایج برش ټولز ورته وایي دا انتخابوم او د استفادې زه د دې لږ څه لوی کوم او راځم دغه برخې پکې کلیک کوم. تاسو وګورئ زموږ هغه بکګراوند شکل ډېر په پاک او واضح شکل سره دا له منځه وړي. که چېرې تاسو پام کړی وي ورته دغسې ټولو ځایونو کې چې بکګراوند وي هغه باندې کلیک کوو او دا موږ سره مرسته کوي چې ډېر منظم، ډېر ښایسته او په پاک شکل سره
هغه کوم بک‌ګراوند چې قرار درلوده یا شتون یې درلوده هغه موږ او تاسو ته حذف کوي. هر ځای کې چې تاسو احساس کوئ چې هلته بک‌ګراوند قرار لري یا بک‌ګراوند ده تاسو کولی شئ زه دغه لږ څه وړوکی کړم. اجازه راکړئ چې دا او بعد دغه نه راځم زه دا نږدې کوم او د دغې علامې په واسطه دغه ځایونه وګورئ بک‌ګراوند لري کوم ځایونه کې چې احساس کوئ بک‌ګراوند قرار لري. مثلا دغه ځایونو کې هم بک‌ګراوند شته. هماغه ځایانو تاسو څه وکئ استفاده وکئ او پاکې کئ. نور زه کوم ځای نه وینم تقریبا زموږ او ستاسو دغه تصویر کوم څه چې ما غوښته هغه ترسره شو او دغه ویښتان ډېر مناسب راغی. خو یو څه ته که چیرې ستاسو پام شوي قدرمنو لیدونکو که چیرې زه دغه ځای زوم کړم دغه ځایونه ډېر داسې تیره راغلی ده نو د دې دپاره زه دغې برش په واسطه هم استفاده کولی شم او دا زه سموت کولی شم. مثلا زه راځم دغه برخې تاسو وګورئ اجازه راکړئ چې زه یو کنټرول زیډ واخلم. اوس راځو قدرمنو لیدونکو دغې برش په واسطه کوښښ به وکړو چې دا لږ څه سموت کړو او بېرته د الټ علامې په واسطه د منفي په واسطه دا شی کړو. الټ علامه که چیرې زه ونیسم آهسته آهسته ډېر په ظرافت سره وګورئ زما لاس لږ څه وخوځېده د کنټرول زیډ په واسطه دا او الټ نیسمه دغه برخه یې حذفوم. ډېر په دقت سره او ډېر په آرامۍ سره که چیرې کار وکړو زموږ او ستاسو وینئ زما را تېروتنه وشوه او بالاخره دغسې یو ستونزه رامنځته شوه. څومره چې کولی شئ له استایي څخه کار واخلئ او هماغومره جنس هم ځان ته زوم کړئ. اجازه راکړئ او زه به دغه خپل دغه نور هم کوچنی کړم الټ په واسطه به دا زه څومره چې خپل دغه برش تاسو کولی شئ وړوکی ونیسئ هماغومره بیا تاسو ته ښه کار کوي او ماوس مو ډېر په ارامه سره وخوځوئ. اوس هم راځو د دغې برخې ته تاسو وګورئ موږ او تاسو ته که څومره چې ارامه په قراره سره کار وکړو هماغومره ښایسته او ظریفه راځي زموږ او ستاسو کارونه. دغسې هم زه لږ څه نور هم پاکوم. دغه برخه هم الټ برخه باید تاسو کلک نیولی وي څومره چې تاسو کولی شئ هماغومره یې ظریف کړئ. اگر چې اوس هم ډېر ښه رانغی نو د کنټرول زیډ په واسطه دغه ځای زه لږ څه بېرته برګشت ورکوم الټ نیسم دغه برخه لږ څه حذفوم. صحیح ده که چیرې لږ څه نور یې هم حذف کړم بېرته د جمع علامې په واسطه دغه ځایانو ته اضافه والی وربخښم تر څو کومه ستونزه چې رامنځته شوې وه هغه باید څه شي ډک شي او دغه ځای طبیعي ښکاره شي. نو زما په نظر همدغومره به کافي وي او دغه ځای لږ څه باید منفي شي. تاسو وګورئ بیا تېروتنه مې وکړه او ډېر لاړه دغه برخه ډېر په بیا هم تېروتنه وشوه الټ بټنه په کېکاږلو سره دغه برخه مو تقریبا ښه وشو. راځو دغې برخې ته دغلته هم ګورو که چیرې کوم ځای کې موږ او تاسو څخه تېروتنه شوې داسې هم موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کولی شو له دې څخه هم په استفادې کار واخلو او دغلته که چیرې تاسو راشئ لاندې د ګلوبل ریفاینمنټس په واسطه دا سموت 100% کوي. تاسو وګورئ دلته ستاسو دغه تصویر به ډېر سموت او ډېر به ښایسته راشي او د
تر څنګ قدرمنو لیدونکو راځو نور هم ښکتنۍ برخې ته اجازه راکړئ چې یو دقیقه دغه سموټ ځای په ځای شي، په سولو کې قرار ونیسي. بعضې وخت درنو لیدونکو بعضې ستونزې رامنځته کېږي چې پروژه ډېر درندېږي، بیا موږ تاسو ته اجازه راکړئ چې زه بیا بلک انتخاب کړم. ښه، ما بلک انتخاب کړی، بېرته راځو ښکته، اوپیسیټي هم ګورو، د سموټ که لږ څه کم کړو هم کېږي، او بعد د هغه نه راځو قدرمنو لیدونکو د ډاکیومنټس په واسطه دغه بټن باندې کلیک کوو او ورته په تم کېږو. تقریبا زموږ او ستاسو تصویر ډېر ښه راغی. که چیرې مو غوښتل چې نور هم سموټ کړئ، دا هم سلو تقرب ورکوو او راځو ښکته. دلته د نیو لیر ویت ماسک څخه په استفادې که چیرې دغه مو کم کوو هم کمولی شو تر څو زموږ او ستاسو دغه پروژه ډېر درنده نه شي، او که نه کمپیوټر مو قوي اصل کې هم قرار ورکولی شي او د اوکې علامې په واسطه. دا باید نیو لیر ویت د ماسک انتخاب کړئ او اوکې باندې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو ته دغسې یو تصویر راکړ، ډېر مناسب او منظم، چې دا کولی شو د موف ټول په واسطه دې ته حرکت ورکړو او رای وړو، خپل دغه تصویر کې دغلته یې ځای په ځای کړو. د کنټرول او ټي علامې په واسطه دغه تصویر به لږ څه کوچنی کړو، دغلته به یې ځای په ځای کړو چې دا تصویر موږ تاسو نور هم کوچنی کولی شو. موف علامې په واسطه یې راویستلی شو، دغلته یې قرار ورکړو. لږ څه به نور هم را کوچنی کړم. ښه، د دې لپاره چې دا کنټرول ډي وهو چې ډي سلیکټ شي، د دې لپاره چې زموږ او ستاسو دغه تصویر لا دغه ښکاره شي، طبیعي ښکاره شي، نو راځو د دې په لیر باندې کلیک کوو، ډبل کلیک، او دلته ډراپ شیډو ورته ورکوم او دې باندې کلیک کوم. لږ څه اوپیسیټي موږ او تاسو زیاتولی شو، ډسټنس یې لږ وي کم وي، تاسو هغه هم سپریډ یې ډېر وي زیات وي، خو سپریډ به یې کم کړو، سایز به یې هم لږ څه را کوچنی کړو او تر څنګ یې دا به اوکې کړو. او راځو لږ څه په پراپر اډجسټمنټ کې په لیول برخه کې هم موږ او تاسو د کې تغییرات لرو. که چیرې زه لیول کې تغییرات راوړم زموږ او ستاسو ټول تصویر تغییر کېږي، نو هغه دپاره موږ او تاسو له دغې علامې څخه استفاده کوو. ګورئ که چیرې زه تصویر کې ټول تصویر کې تغییرات راځي، که چیرې دغه علامه زه انتخاب کړم یوازې زموږ ستاسو به دغه جسم کې یا په دغه تصویر کې د کې تغییرات راځي. تاسو موږ او تاسو کولی شو مختلف حالتونه ورته ورکړو او انتخاب یې کړو. نو د دغې په واسطه قدرمنو لیدونکو زموږ او ستاسو تصویر اوس نو تقریبا بشپړ شو. نو تاسو کولی شئ دغسې مختلف اجسام انتخاب کړئ او په خپلو پروژو کې ورڅخه استفاده وکړئ. نو په اخره کې له تاسو قدرمنو لیدونکو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. یو څه چې باید یادونه وکړم درنو ملګرو، د ټولو پروژو تصاویر یا د ټولو هغه کارونو ویډیوګانې چې ما ثبت کړي د دې تصاویر په ډسکریپشن برخه کې موجود ده. تاسو کولی شئ چې تلګرام برخه ته زموږ تلګرام ګروپ کې د ډسکریپشن برخه کې د تصاویرو لینکونه موجود دي، ډاونلوډ یې کړئ او په خپل کارونه پکې ترسره کړئ. نو ښه وخت، ښې چارې، سلامت.